السلام علیکم خوږو مرګرو زم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. خوږو مرګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو دروخه چې تاسو څنګه کولای شئ چې په ماوس باندې خپل موبایل استعمال کړئ. تاسو لیدئ شئ زما سره یو ماوس ته یو موبایل دی، صحیح ده؟ نو په نننۍ ویډیو کې تاسو دروخه چې تاسو څنګه کولای شئ چې په ماوس باندې موبایل استعمال کړئ. که چېرته تاسو په خپل موبایل کې سکرین ریکارډینګ کوئ نو بیا تاسو لپاره دا ټریک ډیر اهم دی. ماوس باندې خپل موبایل استعمال کړئ. نو دا هر څه تاسو په سکرین باندې درخېما. که چېرته تاسو اوس پورې زموږ ویډیو لایک کړئ نو ویډیو لایک کړئ، چینل ضروري سبسکرایب کړئ. نو راځئ د موبایل سکرین نو مرګرو دا تاسو لیدای شئ دا ماوس ته صحیح ده او دا نوکره صحیح ده. نو چې تاسو د ماوس نه خپل موبایل استعمالوئ نو یا په تاسو سکرین ریکارډینګ کوئ نو دا تاسو لپاره ډیره زیاته فایده لري، صحیح ده. نو زه اوس تاسو ته چې کومه په موبایل کې باندې دا ماوس چې دا موږ دا کوم ماوس چې دا موبایل چې څنګه چلای، صحیح ده. نو تاسو ته اوس درخېما نو تاسو به شو کې چې یو ماوس په ځان نه واخلئ، صحیح ده. او دا کوم نوکه چې کوم دا تاسو واخلئ دا په تقریبا په 100 روپۍ او دا ماوس چې کوم نه په 100 روپۍ دی. نو خمرګرو دا نو کما ورګوله صحیح ده. اوس چې کوم دا ماوس چې کوم نه اوس موبایل ته موږ لګاو، صحیح ده. نو خمرګرو تاسو لیدای شئ ما چې کوم ماوس ته نو دا ما موبایل ته ولګاو او دا تاسو لیدای شئ نه پریمان چې اوس تاسو څه قسم کار کوئ نو تاسو په کولای شئ. نو مرګرو تاسو کولای شئ چې په دې ماوس باندې ډېر په اسانه سره خپل موبایل استعمال کړئ او سکرین ریکارډینګ ټوکوي. که چېرته تاسو په موبایل باندې سکرین ریکارډینګ کوئ نو دا تاسو لپاره ډېر اهم دی. تاسو لیدای شئ دا کوم ماوس چې کوم دا داسې چلیږي، مطلب اوس د فولډر راړم زه سیټینګ راړم کنه. تاسو لیدای شئ زه پرې باندې کلیک کوم داسې دوست یا ډسپلی راړم وغیره نو دلته پرې باندې صرف تاسو ریس کلیک کوئ. دا کوم سایډ چې کوم دی نو پرې باندې هم دلته به کېږي، صحیح نه. او په دې سایډ باندې چې کوم دی نو تاسو کلیک کولی شئ. او دې نه علاوه کوم دا بټن چې کوم دی پرې باندې داسې تاسو سکرول کولی شئ موبایل، صحیح نه. او ما تاسو بیا وښیم چې په دې بټن باندې تاسو بیک کولی شئ، صحیح نه. په دې بټن باندې تاسو کلیک کولی شئ، صحیح نه. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل کوم موبایل چې کوم دی نو د ماوس نه تاسو استعمالولی شئ، صحیح نه. تاسو سکرین ریکارډینګ کوئ نو تاسو لپاره دا ماوس چې کوم دی نو ډېر زیات اهم شی دی، صحیح نه. تاسو کوم فولډر راړئ نو قشنګ په دې طریقه باندې تاسو استعمالولی شئ. خمرګرو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې په ماوس باندې موبایل استعمال کړئ، صحیح ده. نو که چېرته تاسو را ویډیو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.